اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پور ستیشو د زرګر د سندان وتلا پور ستیشو د زرګر د سندان وتلا یونت کی د سمر باد باران وتلا ریبار یار می لپرقت لدرد مخبروا ریبارا یار می د پرقت لدرد مخبروا لکه د کال را باندې شپه د هجران وتلا نن د یادونو انقلاب د خمینی راوړي نن د یادونو انقلاب د خمینی راوړي توده ناره مې د زړګي د ایران وتلا نن د یادونو انقلاب د خمینی راوړي توده ناره مې د زړګي د ایران وتلا دلته د چا د جمالیاتو تفسیرې کېدلې دلته د چا د جمالیاتو تفسیرې کېدلې پاتې هستا بمنامه د زبان وتلا قدرمنو کتونکو سلامونه مې واخلې ستاسو ورور تیمور احمد پاتخ یم سره د خپلو ګرانو مشرانو حافظ نوید احمد کودروال صاحب خورشید احمد صابر صاحب را سره دي. قدرمنو کتونکو د لالازار ټي وي تل داسې یو کوشش کړی دی کاوش کړی دی چې معیاري خلک ستاسو مخې ته راوړي دي خو په دغه خیله راغلی ما د باجوړ سیمې ته څنګه به تاسو ته عکس ښکاري د باچازاده حیران صاحب چشم و چراغ نوشاد کیمور صاحب را سره څنګ کې ناست دی غواړم چې هغوی تاسو سره معرفي کړم د هغې نه پس په نورې خبرې کوو. کیمور صاحب پروګرام کې ورته هرکلی وایم ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. الله مو باد لره الله م ښاد لره خوشحاله شئ ډېره مننه ډېره مننه. کیمور صاحب وایه که نه وخت هم څنګه تېرېږي؟ شکر الحمدلله مطمئن یم د ژوند نه خوشحاله یم ډېره له داسې خوش نصیبه سړی ما اوس په پیله ځل ولیدو په دې روان وخت کې چې وایي زه مطمئنه یم ډېر داد در کوم جي ستاسو په دې تصور باندې چې په دې ژوند یې کوئ. کیمور صاحب شاعري چونکې زموږ پروګرام د شعر او شاعري د کله نه شروع کړې ده داسې خیال هم څنګه راغی جمود در باندې څنګه تاری شو داسې چې تاسو شعر طرف ته راغلی؟ ډېره زیاته مننه. تاسو مخکې ذکر وکړو چې د حیران صاحب پرزند دی نو دغه وجه ده چې زه په یو ادبي کورنۍ کې مې سترګې غړولې دي او بیا مې د دغه خلکو ترڅنګ زده کړه کړې ده د دغه خلکو سره پاتې شوی یم په ادبي محفلونو کې پاتې شوی یم. بل زما والد محترم به چې چېرته پروګرام ته تو نو زه ماشوم وم خو هغه به ځان سره بوتلم. بله خبره دا وه چې زمونږ په کور کې دغه ادبي کتابونه د وخت نه یېډ او پراته وو زمونږ سره نو دغه کتابونه به ما کتل او د هغوی صحبت هم راته نصیب و د شاعرانو سره ناسته ولاړه خلک بل ته راتله موږ به تلو راتلو نو د هغه صحبت و هغه اثر و چې وشو لیک ته رالم او لیک کوم تر دې دمه لګیا یم. بل د شاعرۍ موده ما ته داسې نه یاد چې خو د ډېر ماشوموالي نه زه په 5م کلاس کې وم چې ما شعر لیکه شاعري مې کوله داسې شاعري نه وه خو دومره وه چې لیک و چې کوه مې نوره زه ورته شاعري نه شم ویلی خو لیک مې کوه لګیا وم. ډېره مننه د داسې زرینو معلوماتو راکولو. کیمور صاحب زمونږ کتونکي به غوږ وي سترګې به وي چې کیمور صاحب به داسې څنګه شاعري کوي چې نن دوی دا بنډار را جوړ کړی ناست دي نورې خبرې به هم کوو خو د کتونکو سره یو ښایسته کلام شریک کړي. ډېره زیاته مننه ما یک به زوالم څه شعرونه د غزل نه مخکې چې یا صاحبه هسې ستا په خیال څوک دي دا څه لوبه ده یا صاحبه هسې ستا په خیال څوک دي دا څه لوبه ده دا نامعلومه وسلوال څوک دي دا څه لوبه ده. مننه. یا صاحبه هسې ستا په خیال څوک دي دا څه لوبه ده دا نامعلومه وسلوال څوک دي دا څه لوبه ده او په سرحدونو خو تیار او وفادار ولاړ دي په سرحدونو خو تیار او وفادار ولاړ دي راوښتي څنګه په دیوال څوک دي دا څه لوبه ده. مننه. وطنه ستا خو خزانه د سره ډکه نه شوه وطنه ستا خو خزانه د سره ډکه نه شوه دا اړم شوي دي په مال څوک دي دا څه لوبه ده. مننه. وطنه ستا خو خزانه د سره ډکه نه شوه دا اړم شوي دي په مال څوک دي دا څه لوبه ده. د پښتونخوا نه علمي یتیمخانه جوړه شوه کودروال صاحب د پښتونخوا نه علمي یتیمخانه جوړه شوه کیمور دلته کې خوشحال څوک دي دا څه لوبه ده. مننه. د بل غزل څو شعرونه دي چې دا خو زه هسې ویم چې مړه در باندې یاره نه یم دا خو زه هسې ویم چې مړه در باندې یاره نه یم ولې په تا پسې د زړه د رنځ بیماره نه یم. مننه. دا خو زه هسې ویم چې مړه در باندې یاره نه یم ولې په تا پسې د زړه د رنځ بیماره نه یم. ارمان دی زه خو هم په پیر بابا کې ومه مړې خو بس ملګری شوی دی په لاره نه یم. مننه. ارمان دی
زه هم په پیر بابا کې ومه مړی خو بس ملګری شوی دی په لاره نه یم او ته به بېګاله راځې زه به تاله نه راوځم ته به بېګاله راځې زه به تاله نه راوځم په دواړو سترګو راوځمه تابعداره نه یم او ته ما ته وګوره دا ستا جدایي څه بلا وه ته ما ته وګوره دا ستا جدایي څه بلا وه له سینګار وتې یم که وتې له سینګاره نه یم او اوس هم کې موره کله کله یې راوکنمه اوس هم د خپلو پرهرونو نه قلاره نه یم او دغه خیرې غزل دی را سره چې د دې وطن د میړنتوب ترانې اوتې بوتې د دې وطن د میړنتوب ترانې اوتې بوتې دا د روغجنې دا د روغ افسانې اوتې بوتې او شوي به یو څه وي او سترګې به دې بل څه ویني شوي به یو څه وي او سترګې به دې بل څه ویني راخلي زموږ د اخبارونو صفحې اوتې بوتې شوي به یو څه وي او سترګې به دې بل څه ویني راخلي زموږ د اخبارونو صفحې اوتې بوتې تور پکې سپین ښکاري او سپین ورپکې تک تور ښکاري تور پکې سپین ښکاري او سپین ورپکې تک تور ښکاري وایي د نن رڼې رڼې عینې اوتې بوتې مننه او پښتانه څوک دي او څوک نه دي په دې پوهه شومه پښتانه څوک دي او څوک نه دي په دې پوهه شومه لیکلی شوي نظریې او قیسې اوتې بوتې مننه پښتانه څوک دي او څوک نه دي په دې پوهه شومه لیکلی شوي نظریې او قیسې اوتې بوتې باچاخاني او تبدیلي او روټي کپړه مکان باچاخاني او تبدیلي او روټي کپړه مکان دا واکداران او دا اوږدې جنډې اوتې بوتې باچاخاني او تبدیلي او روټي کپړه مکان دا واکداران او دا اوږدې جنډې اوتې بوتې پاک دامنۍ باندې د ټوله ناوګۍ ګوا ده پاک دامنۍ باندې د ټوله ناوګۍ ګوا ده شیر عالم وایي پښتنې میمونې اوتې بوتې مننه پاک دامنۍ باندې د ټوله ناوګۍ ګوا ده شیر عالم وایي پښتنې میمونې اوتې بوتې هلکه نشته دی بیخي اړو د خولې پر توغاښ هلکه نشته دی بیخي اړو له خولې پر توغاښ هلکه خیجي همیشه دی له خولې اوتې بوتې او لاس دې په لاس کې راکه زه چې خپله لار ونیسو لاس دې په لاس کې راکه زه چې خپله لار ونیسو زما ساده کې موره وایي جرګې اوتې بوتې ډېره مننه کیمور صاحب مونږ ته به هم دا اندازه وشوه کتونکي به هم د دې نه دا اندازه واخلي چې ستاسو لیک څومره پوخ دی څومره کوم ښایسته سوچ هم راوړی دی په هغې کې خو شک نشته ډېره مزه یې راکړله کیمور صاحب چونکې د هر شاعر د هر لیکوال هغه چې څه تخلیق کړي وي د هغه بچي وي هر یو ورته ګران وي دا به غلطه خبرې چې یو ورته ګران دی بل ورته نه دی ګرانه ټول ورته ګران وي خو داسې یو خپل کلام شریک کې چې تاسو کله په تنهایۍ کې ناست وئ کله د هغې زمزمه هم کوئ او هغه خپل غزل تاسو ته ډېر زیات خوښ وي نیازبین وي درته هغه را سره شریک کړي شعرونه خو څنګه چې تاسو وویل زما ټول خوښ دي او ټول را باندې ښه لګي یو راته باندې د بل نه خوږ لګي څو قطعې به ووایم لنډې لنډې چې ته هر چرته یې باور مې دی په خپله مینه چې ته هر چرته یې باور مې دی په خپله مینه چې ماله نه راځي نو تاله به هم خوب نه درځي چې ته هر چرته یې باور مې دی په خپله مینه چې ماله نه راځي نو تاله به هم خوب نه درځي زمه د لاسو دې وزمه په زارو نه کېږي ساده کې موره تاله چل د لیونتوب نه درځي مننه او بله یو کیته ده چې که دواړه یو نشو نو چرته به ځو چاله به ځو که دواړه یو نشو نو چرته به ځو چاله به ځو ځان له به ځان له ځې ګورو ژړا له به ځو که دواړه یو نشو نو چرته به ځو چاله به ځو ځان له به ځان له ځې ګورو ژړا له به ځو بس ته غم مه کوه بس نور ټول انتظام مې کړی بس ته غم مه کوه بس نور ټول انتظام مې کړی ته خپله غاړه غوټه وتړه بېګا له به ځو مننه او دغه څو شعرونه چې رانه چاپېره لمونه دي او ځان له یمه رانه چاپېره لمونه دي او ځان له یمه په ما شروع داسې وختونه دي او ځان له یمه مننه او ستا د وربل تصور سمه کلکه غېږ راکړې ستا د وربل تصور سمه کلکه غېږ راکړې را سره لاسو کې ګلونه دي او ځان له یمه مننه ستا د وربل تصور سمه کلکه غېږ راکړې را سره لاسو کې ګلونه دي او ځان له یمه او بیا دې را جوړې کړې له ځانه باندې ګډې وډې
بیا دې را جوړې کړې له ځانه باندې ګډې وډې اوس به له خولې مې درته وځي دغې ګډې وډې مننه بیا دې را جوړې کړې له ځانه باندې ګډې وډې اوس به له خولې مې درته وځي دغې ګډې وډې ما ته خو پته ده چې رنګ یې پکې نه خوښېږي ما ته خو پته ده چې رنګ یې پکې نه خوښېږي ټوکماره هسې که به لالو پټې ګډې وډې او مننه ما ته خو پته ده چې رنګ یې پکې نه خوښېږي ټوکماره هسې که به لالو پټې ګډې وډې بیا یې سرتوري پښتونخوا ته سترګه خړه کړله بیا یې سرتوري پښتونخوا ته سترګه خړه کړله ما ته خو ښکاري د پنجاب ارادې ګډې وډې مننه بیا یې سرتوري پښتونخوا ته سترګه خړه کړله ما ته خو ښکاري د پنجاب ارادې ګډې وډې زه د خپل هر یو درد نه ځان له ځان له خونه اخلمه زه د خپل هر یو درد نه ځان له ځان له خونه اخلمه زه خو د وخت د سره کومه نشې ګډې وډې او چې لږې کمې شي نو لاړه به شي صبر وکړه چې لږې کمې شي نو لاړه به شي صبر وکړه ورېږي ګیر چاپېره تیزې شیبې ګډې وډې او ما ګوټه کړې وي بیخي به پکې نه تېروتم ما ګوټه کړې وي بیخي به پکې نه تېروتم هر څوک وې د هغه کلي کوڅې ګډې وډې او چې ګډې وډې لارې څارم او ګډ وډ یمه چې ګډې وډې لارې څارم او ګډ وډ یمه دروغ رښتیا یو ځای کوه که وعدې ګډې وډې او بس هغه سترګې مې په سترګو کې وي خوب نه راځي بس هغه سترګې مې په سترګو کې وي خوب نه راځي اوړم راوړم تېرېږي مې شپې ګډې وډې او که موره خدای خو دې پیدا کی کابلي سکونه که موره خدای خو دې پیدا کی کابلي سکونه که موره خوځي د دې خلکو دا خولې ګډې وډې ډېره زیاته مننه شکریه ډېره مننه نوشاد کیمور صاحب چې دومره د دې خپل وخت نه تا کومې لحظې ویستې موږ له ډېرې زیاتې قیمتي دي ډېرې زیاتې موږ له قیمتي